السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو خویندرونو، روغ جوړ بریا مو په برخه شه، سوکاله اوسئ، آباد اوسئ، یو اوسئ، خوشحالي مو په برخه شه. یو د بل خدمت وکړئ، یو د بل نه قربان شئ، یو بل ته سمه لار وښیئ، یو بل سره خاندونه شریک کړئ، یو د بل په غم باندې وغمیږئ، یو د بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شئ، یو د بل سره مرستې وکړئ، یو بل ته لاس ورکړئ. موږ او تاسې ټول د یو پلار او د یوې مور اولاد یو. عزیزانو، دغه ژوند ډېر لوی نعمت دی د خدای پاک د طرفه. خدای له خوا دا لویه ډالۍ ده. دا داسې یو ډالۍ ده که دا ژوند ولري، د نړۍ بریاوې او خوندونه به هم ترلاسه کړي او په نړۍ کې به څه وګټي؟ جنتونه چې د مولایانو نه اورو. قرآن او حدیث ور باندې ډک دی چې پکې مزې دي، نو هغه دلته ګټل کېږي. که موږ او تاسې په دې ځای کې داسې وچلېږو څنګه چې د ژوند حق دی، ډېره یو اسانه خبره ده، ډېر یو اسانه طریقه ده. هغه دا ده چې څه ځان ته غواړي بل ته هم هغه وغواړي. ډېر رښتونې شو. دغه درواغ د انسانیت سره هیڅ نه ښایي. دا منافقت، دا کوی کنل، دا څوک په ولګه کې لیدل او د سترګې پټول، دا هیڅ په انسانیت کې نه ښایي. او د مرستو معنا دا نه ده چې یو سړی د ډېر مالدار شي نو بیا د خلکو مرستې وکړي. عزیزانو، که موږ او تاسې د مال مرستې نشو کولی، د ښو مشورو مرستې خو کولی شو، د ډاډګرنې مرستې خو کولی شو، د ښه لارې ښودو مرستې خو کولی شو، د دواګانې مرستې خو کولی شو، یو بل سره خو په خندا خبرې کولی شو که نه. نو موږ او تاسې خدای پاک دې نړۍ ته رالیږلي یو چې بریاوې لاسته راوړو، او د دې بریاو دپاره خدای پاک داسې یو ډالۍ، داسې یو نعمت راکړی دی چې هغه ژوند دی. که موږ او تاسې ژوندي یو، ژوند به وکړو، او چې کله موږ او تاسې ژوند ولرو نو بیا به څه وي؟ بیا به په نړۍ کې موږ او تاسې هر یو هغه نیک کار چې هغه خدای ور باندې خوشحالیږي او خدای پاک موږ او تاسې ته ور باندې اجر راکوي، او خدای پاک موږ او تاسې د مرګ نه وروسته ژوند ور باندې ښایسته کوي. په هغې کار کې دلته هم خوند وي. تاسې به لیدلي وي زموږ او ستاسې خو لاسرسی غټو ګناهونو ته نه کېږي، خو دومره بدبختیان یو چې د عاجزۍ د غریبۍ سره موږ او تاسې داسې کینه کښ یو، داسې کبرجن یو چې د ولږې به مرو لیکن کبر به مسمان ته خیږي، د ولږې به مرو خو منافقت به مسمان ته خیږي. دا بدبختیانې دي. کبر د مالدار سره نه ښیي، منافقت او هغه کارونه چې لویي د مالدار سره نه ښیي چې هغه هر څه لري. نو بیا څه چې یو غریبي چې غریب خپلو بچیانو د څه ګټلی نشي، او د دومره کبرجن او د دومره غټې خبرې کوي چې نمرود او حامان او فرعون به د پهیر شي. نو دغه اخلاق چې کوم دي د بدو خلکو دي. ښه اخلاق ښه لاره ښودل دي، ښې مرستې کول دي، د هر چا په غمجن کېدل دي، د هر چا په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل دي. تل په دې فکر کې وي چې یاره د دې سړي به څه کېږي، د دې کورنۍ به څه کېږي، دا کورنۍ به هر څه ته لاسرسی ولري که نه، د دې بچیان به څنګه وي، وږي به وي، تږي به وي. آیا دغه خلک په ګېډه ماړه دي؟ آیا دا خلک د خپلو بچیانو د زده کړو دپاره څه لري که نه لري؟ آیا دا خلک څه غم لري؟ آیا دا خلک څه شي ته اړتیا لري؟ دا خلک څه غواړي؟ تل باید موږ او تاسې په دې فکر کې واوسو. او کله چې موږ او تاسې دا فکرونه کوو، همدغه فکرونه دي چې خدای پاک موږ او تاسې ته په دې باندې بریاوې راکوي. او په دې باندې نه عزیزانو، په دې باندې ځان خبر کړئ. زه تل دا خبره کوم، او کله ما ته تلیفونونه هم راځي چې ته کچاو ته وځي او ته بدې خبرې کوي. تاسې باور وکړئ، دغه مونځ، روژه، زکات، حج، ورسره صدقې، دا خو چې ونه کو مسلمانان نه یو، دا خو به کوو. دا هم چې وکړل موږ او تاسې سرک ته را جوړ شو. بیا چې را جوړ شو موږ او تاسې دپاره بیا کارونه دي، ډېرې دندې دي. هغه څه دي؟ هغه دغه دي چې دا ما درته وویل: مرستې کول، خاندونه، ښې مشورې، ښه لاره ښودل، د چا په غمجن کېدل، او د چا په خوشحالۍ خوشحاله کېدل، او د چا په بریاو دپاره فکرونه کول، د چا د بریاو دپاره د خپلې کورنۍ، د خپلو تره زامنو، د خپلو تره لورانو، د خپلو خپلوانو، د خپلو ګاونډیانو. عزیزانو، بیا ما هغې ته زه نه پوهېږم چې ولې غیرو سره زه کرکه د غیرو نه لرم.
خو ګورئ موږ او تاسې باندې په مدرسو کې هم داسې محنت شوی دی او په تبلیغ کې هم داسې محنت شوی دی او په بازارونو کې هم داسې محنت شوی دی چې موږ او تاسې څه کوو موږ او تاسې خبره کوو تل د برما خبره کوو د فلسطین خبره کوو تاسې باور وکړئ زموږ په خاوره باندې برما او فلسطین 15 کاله وشو چې په هیر بدل شي لیکن دا موږ ته نه ښکاري دا ګناه زموږ نه ده دا ګناه دا ده چې موږ او تاسې باندې د وړوکتوب نه په یو چا باندې محنت وکړه هغه د ځوان شي او هغه د زده کړه په ورځ یا 8 ساعت هغه ته دا خبرې کوه چې هله مسلمان یو دی هله په فلسطین کې داسې وشو هله لیکن تا ته په خپلې کوڅې کې نه ښکاري تا ته په خپلې کور کې نه ښکاري تا ته په خپلې خاورې باندې نه ښکاري ته په باجوړ کې نه ګوري ته په وزیرستان کې نه ګوري تا په کندهار کې ونه کتل تا په پکتیا او په ننګرهار کې ونه کتل دا ولې دا ځکه چې زموږ او ستاسې ذهنونه داسې جوړ شوي دي موږ او تاسې داسې روزلي یو او موږ او تاسې بس کرارې ناستو عزیزانو که راپانه څو لاسونه سره یو نه کړو یو بل ونه زغمو نور به هم خراب شو زموږ او ستاسې بریاوې زموږ او ستاسې خوشحالۍ زموږ او ستاسې سوکالۍ زموږ او ستاسې د دنیا او د آخرت بریاوې چې دي په یووالي کې خوندي دي راځئ چې سره یو شو راځئ چې یو د بل نه قربان شو راځئ چې یو په بل باندې غمجن شو راځي چې موږ او تاسې د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشاله شو او دا به کله کېږي چې کله موږ او تاسې یو بل سره دا خبرې کوو تل موږ او تاسې دا خبرې کوو بیا چې موږ او تاسې په خپلو خپو باندې ودرېږو دا ټوله نړۍ زموږ او ستاسې په سر ده خو چې زما خپل مور او پلار او خپل بچي د لږې مري زما خپلوان د لږې مري او زه لګیا یم د فلسطین او د جاپان په داسې سړي باندې د خدای لعنت ویل کېږي دا نه عقل مني دا نه انسانیت مني او نه اسلام مني اسلام ګوره اول د مور د پلار د خویندو د رونو د خپلوانو حق ښودلی دی دا ځکه چې اسلام هر یو حق اول خپلوۍ ته ورکړی دی بیا وروسته پردي دي چې ته په خپلو خپو باندې ودرېږي او که نه خپل پرېږدي او پردو ته منډې وای دا نه د کمکلتیاو نښې دي السلام علیکم ورحمت الله